افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله ده راک روغ او صحتمند به وایه. نن راځو دوستانو په دریم درس کې دی Begrüßung und Abschieden وایو. سلام علیک او خدای پامانی. Die Begrüßung und Abschieden. سلام علیک او خدای پامانی. Wichtige Wörter für Begrüßung. مهم لغاتونه دی سلام علیک لپاره. هلو سلام علیکم. Guten Tag ورځ مو بخیر یا همدام د سلام علیکم معنا ورکولای شي. Guten Morgen سهار مو بخیر. Guten Abend ماښام مو بخیر. Gute Nacht شپه مو بخیر. دلته مو فکر وي دلته په د Gute Nacht کې ان نسته. Gute Nacht شپه مو بخیر. Abschieden خدای پامانی کول. Wichtige Wörter für Abschieden. مهم لغاتونه ده خدای پامانی لپاره. Tschüss په معنا دی خدای پامان. Auf Wiedersehen تر بیا لیدو پورې یا هم د خدای پامان. خدای رسمي شکل ده. Auf Wiederhören تر بیا اوریدو پورې دا زیاتره وخت چې کله موږ او تاسو یو چا سره په موبایل کې خبرې کوو او هغه سره خدای پاماني کوو بیا دا استفاده کوو. Auf Wiederhören تر بیا اوریدو پورې. Bis bald تر وروسته پورې. Bis später تر وروسته پورې. دا bis bald او bis später په هغه وخت کې استفاده کیږي چې کله یو څو دقیقې او څو ساعت وروسته موږ یو چا سره بیا لیدل غواړو یا بیا ورسره وینو نو دا استفاده کوو. تر بیا پورې د خدای په امان. ښه اوس ما یو محاوره جوړه کړې داسې رسمي شکل باندې ده او په غیر رسمي شکل ده. اول راځو رسمي ته. فارمل رسمي. دا ناصر ده او علي ده دوه نفره دي یو بل سره مخامخ کېږي دوی سره محاوره کوي سړی مشي سره کوي. ناصر ورته وایي ګوتن تاګ ورځ مو بخیر. علي جواب ورکوي ګوتن تاګ ورځ مو بخیر. ناصر بیا ورنه پوښتنه کوي وی ګیت اس اینن څنګه یې. علي جواب ورکوي ګوت دانکې میر ګیت اس ګوت اون اینن مننه زه ښه یم او ته څنګه یې. ناصر بیرته جواب ورکوي auch gut زه هم ښه یم danke schön مننه. Informal غیر رسمي. دوستانو باید یادونه وکړم چې رسمي او غیر رسمي په دې معنا چې کله موږ او تاسو په رسمي ځایونو کې لکه مکتب کې یا کوم دفتر کې یو نو په هغه حالت کې رسمي استفاده کوو او کله چې موږ او تاسو له خپل فامیل سره یا له ملګرو سره یو بیا غیر رسمي الفاظ څنګه کوو استفاده کوو. ناصر او علي دلته بیا ناصر ورته وایي هلو علي سلام علیکم علي. علي بیرته جواب ورکوي هلو ناصر سلام علیکم ناصره. ناصر ورته وایي وی ګیت اس دیر څنګه یې. علي جواب ورکوي دانکې ګوت مننه ښه یم اون دیر ته څنګه یې. ناصر بیرته جواب ورکوي auch gut زه هم ښه یم دانکې مننه. اوس راځو د لغاتونو برخې ته. Der Apfel مڼه. Das ist ein Apfel دا یوه مڼه ده. Die Banane کیله. Die Banane ist gelb کیله زیړه ده gelb زیړه ته وایي. Die Dusche شاور. Das ist die Dusche دا یو شاور ده. دا و د نن ورځې درس. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.